السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران ملګرو، زین الله زین یم او تصیب الله توصیف را سره ناست دی. غواړو چې د هغه نه څه شعرونه ریکارډ کړو. شعرونه راته ووایه توصیف الله توصیف صاحب. ډېره مننه زین الله زین صاحب. د حساس مامزې په طرحه یو غزل دی ارشاد. یوه لمحه مې د ژوندون چرې خوږه ونه کړه، یوه لمحه مې د ژوندون چرې خوږه ونه کړه، داسې وخت نه و چې په ویر باندې مې شپه ونه کړه. ډېره ښه مننه. ستا د مخ سره را باندې ګران دي ځکه زغم مې وکړو، ستا د مخ سره را باندې ګران دي ځکه زغم مې وکړو، ښکلي نن مې ټوله ورځ کې څه نشه ونه کړه. ډېره ښه. مننه. په ما د یاره د بیلتون ګریوان ته لاس واچو، په ما د یاره د بیلتون ګریوان ته لاس واچو، ته رانه رستو شوې تا ولې حوصله ونه کړه. ډېره ښه. او په ګلدرو چې مو د وینو سام را خور دی ځکه، په ګلدرو چې مو د وینو سام را خور دی ځکه، دلته ګلونو د سپرلي خپله وږمه ونه کړه. مننه. د خپل بچو لپاره هر سړی په غم کې وي خو، د خپل بچو لپاره هر سړی په غم کې وي خو، چا هم په مینه د یتیم په سر بوسه ونه کړه. مننه. او حلال حلال ګڼم حرامونه تل ډډه کوم، حلال حلال ګڼم حرامونه تل ډډه کوم، د مزدورۍ نه هم یو ورځ هم دمه ونه کړه. مننه. او ما د ادبار پر اسې پڼ د خپل غمونو تړو، ما د ادبار پر اسې پڼ د خپل غمونو تړو، ادباري نه و څوک زما چا لاس نیوه ونه کړه. مننه. او څه وجوهات به خامخا و زما خوار قسمته، څه وجوهات به خامخا و زما خوار قسمته، ځکه رانغلو یار زما یې جنازه ونه کړه. مننه. او په هغه خلکو کې جذبه د ایمان داسې وه چې، په هغه خلکو کې جذبه د ایمان داسې وه چې د تندې مړه شول خوبو ته یې اسره ونه کړه. مننه. ورسره یو ځای په مالت کې لویه شوې جینۍ، ورسره یو ځای په مالت کې لویه شوې جینۍ، ستا پیغلتوب د یو توصیف په زړه قبضه ونه کړه. او داسې وخت نه و چې په ویر باندې مې توصیف صاحب بل یو څه غزل څه ترنم کې غزل ور سره ترنم کې ویم لنډ بهر دی چې ارشاد. کله چې تضاد نه و دا پختون برباد نه و، مینه و خلوص به و زړونو کې عناد نه و، کله چې تضاد نه و دا پختون برباد نه و، مینه و خلوص به و زړونو کې عناد نه و، یاره دا کیدی نشي وعده رخو فرخاد نه و، ژوند د ماشومتوب خو و درد و غم فریاد نه و، ژوند د ماشومتوب خو و درد و غم فریاد نه و، لر او بر پختون لرا بیل جدا هیواد نه و، لر او بر پختون لرا بیل جدا هیواد نه و، راج کوي سمراج دنن غیر دلی آباد نه و، شعر لیکم شاعر یما بل هنر می یاد نه و، لر او بر پختون لرا بیل جدا هیواد نه و، راج کوي سمراج دنن غیر دلی آباد نه و، شعر لیکم شاعر یما بل هنر می یاد نه و، مال را بس تخوی بل محس مراد نه و، وی ویل توصیف جون بیلتا میهاد نه و، کال چې تضاد نه و دا پختون برباد نه و، مینه و خلوص به و زړونو کې عناد نه و، ژوند د ماشومتوب خو و درد و غم فریاد نه و. ډېره زیاته مننه توصیف صاحب.